تیږې سر ته یې په شګو باندې پروت دی. نن به زه په شګو څم لس پیرې خو د اواز کټ څنډه شل پیرې خو د لمن څنډه په شګو پروت دی سر ته تیږې. دا خلک حیران شو چې دا به یې که به دا نه وي ولا که به یې څوک. چا نه پوښتنه وکړه وروره عمر ګورو څوک دی ویل دغه دی دا تیږې دی سر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف په نبی علیہ السلام شوق سره وایي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام بعدد من قعد وقام. د الہ العالمین جل جلاله په دې پاک او بهترین کور کې د ایمان او د اسلام په عقیده مزینو مسلمانانو مشرانو کشرانو نوجوانانو ورونو الہ العالمین جل جلاله دې زمونږ او ستاسې نیک اعمال او نیک دعاګانې په خپل دربار قبول او منظوري کړي. ما چې د قرآن کریم څو الفاظ تاسو د وړاندې تلاوت کړل الہ العالمین جل جلاله دا غ دین تعریف کوي چې نن خلق واغي دین پسې مسخره او ملنډې او ټوکې شروع کړي دي. عمر فاروق رضی الله عنه په ټوله شپه ګرځي. یو ورځ یو ځینې کافران راغلي وایي زه د مسلمانانو خلیفه ګورو دا به څوک دا به څه رقم سړی برای خدا دا څنګه عمر دی چې د شپې زمونږ بچیان چغې کوي ښځه ورته وایي چې عمر راغی غلی دا څنګه سړی دی چې ویې ګورو چې راغی. د چا نه پوښتنه وکړه چې عمر فاروق چېرته وایي نو مدینه منوره کې هغه ورته ویل اوس د مسجد نبوي نه داسې ووتل. یهودیان چې داسې د مسجد نبوي نه د باندې ورپسې راووتل چې ګوري دی په شګو کې پروت دی سر ته تیږه څلوېښت ملکونه یې لاس څلوېښت ملکونه یې د لاس لاندې دي. په دې ایران کې یو قوي جنګ وخت اول دلته را رسېدل. تیږې سر ته یې په شګو باندې پروت دی. نن به زه په شګو څم لس پیرې خو د اواز کټ څنډه شل پیرې خو د لمن څنډه په شګو پروت دی سر ته تیږې. دا خلک حیران شو چې دا به یې که به دا نه وي ولا که به یې څوک. چا نه پوښتنه وکړه وروره عمر ګورو څوک دی ویل دغه دی دا تیږې دی سر. خلکو چې د سر ته تیږه ولیده او په شګو یې د املاس ولید نه پوښتنه کوي نه ګېګنه کوي یو وارې چغه وهي ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. په منبر ولاړ دی خطبه ورکوي یو کمیس یې په غاړه دی چې په هغې کې څوارلس پیوندې لګېدلي یو پیوند پکې د پوستکي. چا ورته ویل عمر فاروقه زه به درته یو ښه کمیس جوړ کړم ځکه ته خطبه وایې. او وایي نه پیغمبر علیه السلام په ژوند فرمایلي والفقر فخري غریبي زما فخر دی او ما ته په دې باندې فخر حاصل دی چې ما یو داسې کمیس اغوستی وي چې په هغې کې پیوندونه لګېدلي. خلک هغه خلک دي من به څه وکړو تاسې به څه وکړو. من که د خپل ګریوان کې سر دننه کړو من قضاوت وکړو چې موږ د دین دپاره څه کړي دي. اول ما څه او بیا تا څه نه بیا بل څه نه دي کړي. لاړل هغه چا چې رضا د پاک سبحان کوله او چا مالیاري چې د حضرت د ګلستان کوله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلقو ته دا ثابتوي چې زه د مسلمانانو خلیفه یم نه ځان پسې توره ګرځوم نه ځان پسې باډي ګارډ ګرځوم هېڅوک ځان پسې نه ګرځوم او خلک به په دین باندې عمل کوي ځکه چې اسلام خو امن دی. سره او سپین په لاره خطا که څوک غلا نه کوي. سهار جمع ته راغی د شپې نه
ظالم راغله په میراب کې ناست توره پلاس سلوی صفه د مسلمانانو عمر فاروق رضی الله عنه پسې ولاړ دی د سات جمع ورکړي د خلیفہ بادشاہ دا به جمع ورکړي نن بادشاہان په موږ نه پوهېږي نن څونه اسلامي بادشاہان په اسلامي ملکونو کې په موږ نه پوهېږي په کلمه نه پوهېږي په بسم الله الرحمن الرحیم نه پوهېږي بسم الله الرحمن الرحیم دی به څه د مسلمانانو خلافت وکړو دی به څه د مسلمانانو مشري وکړه او دی به څه مسلمانان په ځان باندې راغونډ عمر فاروق رضی الله عنه پسې څلوېښت صفه مسلمانان ولاړ دی چې کله په اول رکعت ودرېد الحمد اخلاص کړه سورت فاتحه تیاره په جماعت کې چې څنګه سورت شروع کړ دا ظالم را پاڅېده او په عمر فاروق رضی الله عنه د تورې ګزار فورا دی چې په ځان پوه شو چې ولوېد عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او نور صحابه کرام ولاړ دي فورا یو صحابي دغه په ځای منځ ته وړاندې کېږي او نور صحابه دی په شا کوي راځه خبرې د هغه چا کوه چې چا ووهه دی څه شو هغه څلوېښت مسلمانان نور په توره وواله او ځان ته یې د صفونو کې لاره وکړه او کله چې د جومات اخري سر ته راورسېد ځان ته یې توره کېښوده او د پاسه پېڅم خپل ظالم فیصله عمر فاروق رضی الله عنه یې کور ته راوړه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته شودې راخلي د ده زوی دی او دی ورته شودې راخلي کله چې ورته شودې ورکړې هغه شودې د ده په زخمونو راووتې د سینې په زخم یې راووتې نو زوی ته یې مخ ته وکړه چې بچیا مسلمانان راغونډ که زه نور نه پاتې کېږم چې په خپل ځای باندې خلیفه وټاکله او ورته وایي پلاره ولې وای ما ته پیغمبر علیه السلام ویلي چې عمر فاروق ته مرې نو زخمونو نه به دې شودې راوځي زما د زخم نه شودې ووتې زه نور پاتې کېږم نه یو صحابي دی دی په اس باندې سپور دی تللی دی حکیم راولي چې حکیم راولي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته چې هغه راشي تر څو پورې د علاج وکړي کله چې هغه ځان سره حکیم را روان کړی په لاره کې را روان ګوري چې یوه اوزه ده او هغه اوزه یو پاڼه یې وخوړه پاڼې ته خوله واچوله پردی پاڼې یې وخوړې پردی واښه یې وخوړل صحابي د حکیم ته وایي چې حکیم صاحب بېرته تاو شو عمر فاروق رضی الله عنه شهید شو او ورته وایي ته څه پوه شوې وایي زه په دې باندې پوه شوم چې د عمر فاروق په حکومت کې یو زناور وزې میږې به پردی پاڼې نه خوړلې دغې وزې پاڼه وخوړه معلومېږي دا چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په شهادت رسېدی ای ورونو دا خو ولاکه داسې کمزوری دین یا دا داسې دین وي لکه نن چې خلک ورپورې خندا جوړه کړې پیغمبر علیه السلام وایي زما نه بعد به مې د امت سال وي نن کلټر امتي راوله په شواروس کې تا څو پیرې په پیغمبر علیه السلام درود ویله تو خدای دی تو رسول دی تو دین دی تو وجدان دی تا څو پیرې درود پې ویلی ورشئ قرآن کریم وګورئ هره تحول دې زما جومات کې راواخلي څونه دوړې به پې پرتې هر کور کې هره تاقچه کې راواخله دوړې به پې د پاسه پرتې وي نه ته تلاوت کوي نه دې زوی تلاوت کوي نه دې ښځه تلاوت کوي نه دې لور تلاوت کوي نه دې ګور تلاوت کوي نه دې زوم تلاوت کوي په کور کې دې ښه چې په کور کې مې پیریان نشي یعنې ورونو چې موږ دشتو ته وځو سار پسې د خدای ته کېږدو او وجاړو چغې خولې وهو که خدای زموږ توبه قبوله کړي دا څه چې موږ سره کېږي دا زموږ د اعمالو نه دا خو ولاکه داسې کمزوری دین او دا نه په ټوکو باندې راغلی چې خلک به راپاڅېږي دین پورې به مسخرې وکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو صحابي دی خلکو به ترې کرکه کوله غټې غټې دانې وې په دې مخ باندې تورې شونډې وې اسلام وایي چې تور او سپین او شین او خړ دانه هغه څوک ان اکرمکم عند الله اتقاکم چا کې چې تقوا موجوده خدای ته هغه کار احمد محمود تور سپین قومدار بے قومه پیسې بے پیسې مالدار غیر مالدار بربند ملبس دا ټول ان اکرمکم عند الله اتقاکم خدای وایي ما ته تقوا معتبره ده چې تا کې تقوا موجوده زمونږ ځینې خلک هغه همدردي نه لري هغه کې همدردي موجوده نه بایزید بستامي رحمه الله د خدای یو ولی تیر شوی او داسې ولی تیر شوی چې شپه او ورځ به د اله العالمین جل جلاله اطاعت کو دغه فرمان برداری به کوله
دی وای چې کله مړ شوم و چې مړ شوم فرشتو راته وویل چې څه دې کړي څه اعمال دې کړي وای ما فکر وکړ ورته وایم چې منځونه مې ډېر کړي روژې مې ډېرې نیولې تلاوتونه مې ډېر کړي هسې نه چې قبول شوي نه راځئ او بله خبره ورته وکړه ویل ما ورته ویل چې خدای مې واحد لا شریک ذات منلی الله مې یو ذات منلی ویل چې اله العالمین دې منلی وای ما ورته ویل چې هو وی اواز راته کېږي چې او بایسېده یو ورځ دې شودې وخوړلې او په خېټه دې درد شو خلک د پښتنې ته راغله تا ورته داسې ونه ویل چې خدای مې په خېټه درد کړی تا ورته ویلې شودې مې څکلې په خېټه مې درد شوی تا زه منلې تا به درد په ما راوړی په شودو دې ولاړه وی غلې یې کړه دې ته توحید وایي نن خلک د توحید نارې وایي موږ موحدین یو موږ موحدین یو خدای یو منو شرک نه کوو بدعت نه کوو د سر نه تر خپو بیا د بدعاتو رسوماتو رواجونو او د غلطو کارونه ډک ما موږ موحدین یو اے بایزیدا ته څنګه موحد وې چې په خېټه درد دې موږ اوسته او تا شودې ملامتولې ولې تا شودې ملامتولې وی غلې شو ما چې خدای بس دا یو خبر ودام منظور نشو ول چې بایزیدا ته یو شې بخم همدردی دې کړې یو ورځ په لار را روان جمع وساړو شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ جمع وساړو د پښو بچو یخنۍ نیولې سړو نیولې رپیدا نن افغانستان کې یتیمان کوڅو کې رپیږي زه په خپل کروزین کې تیرېږم ما ته بخارۍ لګېدلې تا څه کو چې دا ټیمان لاس کې په دې خوبو دا موټرې زده چا بچی دي کنه دي ها دا سین راوړي اته د پلار ځواني زموږ نه خوا اته د پلار کردار زموږ نه خو هغه په دې عمل قرباني ورکړه خپل اډو کې درګړه کړو درست نه عمل قزات نه بچي سوال نه د هوري غوندې کونډه سوال کوي تاولې د څوک همدار چاغه شیشه کړي چې تولې په ساړه ساکي چا کونډه نه پښتنه وکړه چې ستا په کور کې خسته ده که ستا په کور کې خس نشته بس کې پاک کلمه غوښتي دی او تو کړیو اتر مې پسانه چولې موږ کو خدای به جنت ته بوزي ولا خدای قران چې او به نه وربش تا خپل مزدور ته ویل دي چې ته پر یخ نه کې لګیای تا د امشرا بډوالي ته لګیای دلته کار او بیا چې الټا دفتر ته ترانه وزستر کې پیبره کې خبره د خیرن دي زما دفتر د خیرن ته دې خپل ته وګوره ته دې ایمان دې رول ته وګوره کوم تاسو نه وای والکه د ځان لګای مګي وای کنه وای خبره د خیرن دي دفتر ته مې رانه وزت دې شکل ته دې وګوره دفتر ته دې وګوره ته دوه ټنګو قالینه دلته چولې دا مراد چې پرونه پورې غوتم داسې خیرن ګرځې دي د قالینی هغه اړه خدا اړه نه پیژاند د انند د کمره پیدا کړو غلاګان دي چور دیو که چپاول دیو اے با یسیر په دې بخو د پښو بچا سړو نیولې کورتای کې دنه نه کورتای کې دنه نه چې کله ګرم شو مر راوخته د پښو بچا دي خوشي بس دا عمل مې د خوخه په دغه دی بخم غني نور په یو شي نه بخ راځي ورونو راځي چې هم دې پیدا کو راځي چې یو بل ته د ورورولۍ لاس ورکو راځي چې خپل مصارف کم کو په یتیم په غریب په بیوسته باندې ورحمېږو داغه پښتنه وکړو داسې خلک به چې هغه به په څه رقم تېرو کړي ډېر به داسې چې هغه به اوس په دې حیرانې د دوا پیسې به نه لري نه به د غذا پیسې لري او وایي به زه څه وکړم نو چې تا ته خدای درکړې هوته یې وکړه د دې صحابي شونډې غټې دي مخې تور دی خلکو به ترې کرکه کوله چې په یو جام یې اوبه وڅښلې راغی نبي علیه السلام ته ووایي د الله حبیبه خدای به مې ځان ته پرېږدي که نه جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه حورې به مې ځان ته پرېږدي که نه پیغمبر علیه السلام چې صحابي ته وکتل ورته وی جړل او بیا ورته وخندل لاس په واشه ولی بچي واده دې پسړو وره د څنګه
او ای قربان چې کافرو خلکو برانه کرکه کوله نفرت به کو چې په کوم لار به لاړم په هغه لار به خلک نه تلل په کوم جام چې به مې اوبه څکلې په هغې به چا اوبه نه څکلې نن مې چې ایمان راوړو مسلمان شو ستا د باغچې ګل شوم ستا د باغ بلبل شو اوس هم رانه خلک کرکه کوي ما به خدای ځان ته پرېږدي ما به جنت ځان ته پرېږدي نبی علیہ السلام ورته وایي واده ته دې زړه کېږي لاړ شه پلاني صحابي ته دروازه ووهه ورته وایي چې نبی علیہ السلام رالیږلم نور راځه سړی چې کله لاړ دروازه یې وواله صحابي ورته راووت داسې کوس پاس ورته ګوري څنګه راغلی ورته وایي نبی علیہ السلام راولېږلم راغلی وای چې خدای ده ته وګورو زما لور ته وګوره اوس څه وکړو ویل ته کښېنه زه به مې ښځې سره مشوره وکړم مشوره پکار ده چې ښځه او مېړه مشوره وکړي خپله لور ورکړي دی چې کله ننوت خپلې ښځې ته چې د ده نوم واغست چې دا صحابي نبي علیه السلام رالیږلی ستا د لور سره د نکاح کولو دپاره رالیږلی لور دې ورکې که نه ورکې هغه حیرانه شو چې خدای څه وکړو اوس به څه کوو ویل نه زه مې خپله لور دته نه ورکړم دا خو د رنګه تور دی کور نه لري خیمه نه لري قوم نه لري قبیل نه لري هغه ټول پرېږده نه دې کور لري یو شی دې نه لري کاشکې چې پرون خو لږ جوړ یو خیمه خو یې درلودی چې زما لور ورسره پکې شپې تېرې کړې وې لور مې بیا بېرته ورسره ولېږه لور یې خبرې واورېدې راووت مور یې شی دي ولې داسې خلک ایمان تېروي مور نه ایمان تللی پلار نه ایمان تللی ورور نه ایمان تللی غیرت دې نه تللی نه پښتو چا کې پاتې نه ایمان چا کې پاتې نه غیرت چا کې پاتې ولې دا خلک په دې نه پوهېږي چې سهار د لور وځي تر ماښامه پورې 200 خلک جهنم ته خطا کړي دا پلار مور یې پرې نه پوهېږي اسمان چې وریځ شي مونږ وایو خدای باران وکړي یا الله د تیږو باران را باندې مه کوه خدای د تیږو باران را باندې مه کوه خیر دی که دا بل باران را باندې نه کوې مې کوه خو د تیږو باران را باندې مه کوه موږ خو داسې عمل نه دی کړی چې موږ ستا د رحمت په تمه چې ته به موږ رحمت راووره لورې راووته مورې پلار مې څه وایي چې بیا ورسره ته په جنګ یې لورې پیغمبر علیه السلام هغه صحابي رالیږلی ستا نکاح ته نه دې ورکو هغه خو هېڅ شی نه لري لورې ورته وایي چې مورې ګستاخي نه کوم دته مه ګورئ چې دی به یا کور نه لري یا به توري محمد رسول الله ته وګورئ نن کفارو ته مه ګوره چې شراب راوړي پیغمبر علیه السلام ته وګوره هغه منې کړي نن که کافر په اسلام گزار کوي ته پې مه کوه ته خو د هغه امتي پردی حیا پردی ناموس مه لوټ کوو پیغمبر علیه السلام ته منې کړي عمر فاروق رضی الله عنه خپله زمانه کې ویلي شودو کې به اوبه نه اچوئ یوه مور خپلې لور ته وایي ولورې شودو کې اوبه واچوه چې ډېرې پیسې وکړي او ورته وایي مورې عمر فاروق منې ګرځولي زه نه کوم دا کار او ورته وایي او لورې نیمه شپه د عمر فاروق به ودی عمر فاروق دروازه کې ولاړ دی اوري عمر فاروق به ودی نیم پولیس نه هېڅوک نشته مه کوه اوبه ور واچوئ خدای خو شته که نه نن که څوک خدای ومني غلا به وکړي که څوک خدای ومني زنا به وکړي که چا قرآن منلی غلا به وکړي که چا قرآن منلی او پیغمبر منلی شراب به وڅکي خو معلومیږي دا چې ظاهر مسلمان دی نور ټول کافر قرار راغلی لورې ورته وایي مورې ما ورکړه ما هم دې صحابي ته ورکړه دته مه ګورې پیغمبر علیه السلام ته وګوره سړی راووته په ملا یې وړه بوزه لور مې درکړه داسې خوشحاله دی چې کالیو کې نه ځایږي راغی پیغمبر علیه السلام ته ویل قربان لور خو یې راکړه هغه ورته وایي پیسې لرې وایي نه پیسې نه لرم پیسې ورته ورکړه پیسې ورکړئ پیغمبر علیه السلام ته راغی قربان پیسې یې راکړه ویل لاړ شه ځان ته پې ښه کالي وکړه ځان ته خیمه پې واخله کور دې پې ځان ته جوړ کړه په دې پیسو زه درته واده کوم دی چې کله بازار ته لاړه بازار کې اوس صحابي غږ کوي څادر لاس کې دی ای خلکو نبی علیه السلام جنګ ته لاړل نبی علیہ السلام غزا ته لاړ کافران راغلي په مدینه منوره حمله کوي
دی وای خدایا پیغمبر علیه السلام دی جنگیږي او زه واده کوم پیغمبر علیه السلام د قرباني وړاندې کوي زه واده کوم نه کوم توبه په لږو پیسو یې ځان ته واغست او نورې ځان ته یو څادر واغست غره واغسته توره واغسته او یو غټ څادر واغست خپل مخ نه وربوز نه تاو کسترګې ښکارک پاس باندې شو غزا ته لاړ سعد نومېده سعد نومېده سعد کله چې غزا ته لاړ نو پرې په کافرانو کې وایسته یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته جنگ په دوران کې وای قربان دغه څوک راغلی ډېر امداد د مسلمانانو وکړو